भाईजान मग खपल व्हिडिओज कल को असा अस्सलामुअलैकुम उम्मीद दे शुरू जोड़ बे ठीक ठाक पे او د ژوند په مزو کې به خبرینن په نو ولاګ کې تاسو ټول ته هر کله وای ما ناراضه چې نن ولاګ شروع کو بای دا خبر ده کنه چې تقریبا ډېر ورځې شو چې ما ولاګ نه دی کړی او پرون مې لږ غونډه کې ولاګ کړی او ولاګ غا طریقه ران به هی راشي له به ګډوډ شوی ما نو پرون ولاګ چې مې کړی نه شاټونه چې مې کوم غستې کنه مې نه دی خو ګورم کو نه ولاګ لګ راغی کنه هغه شاټونه په کرادن نګم کنه بیا پاتې دی نو نن ولاګ مې سٹارټ کو تقریبا 2 بجې دي 2 نه بلکې 3 بجې دي د سټوډیو تراغله مونن به مونږ مین چینل لپاره ویډیو کو تاسو ته هم خو تاسو سره غږ شپوم لګو ولاګ بم کو چرته بځاینا د موږ سره به نو د ویډیو سٹارټ غستونه مخکې مونږ له چې تر موږ راغی دینه په یو پیاله سکو او شوټینګ وکاو دا څه خبره ده کنه چې نن زما ولاګ کولو ته بالکل ډډې نه لګي ولاګ نه رښه مین چینل ویډیو ته بالکل ډډې نه لګي سارا له په دې ځای باندې پریوته ما او بس ملاس موبایل مستلې کو موبایل بیټري 10% هغه می چارج تکي هو نو بیا رات نه می ویډیو کو نو سم ویډیو سٹارټ کړل تقریبا یو 2-3 شاټونه واغستو خو به ځنن ډیر زیات ستړی ما هیڅ سکار مې نه لګړې خو ستړی ما او ډیر ناراضي منن الله پاک دې هیرو کی زمونږ لا ډیر زیات ویډیو پاتې را او بدی کې دا ویني تاسو مېلمانه رالو نو زمونږ نیمه ویډیو چې راکړم دا غیر وجنن بیا پاتې شو ګورو چې ستل کو جی ډی زیات ایثار شو بس بیا ویډیو پاتې راو کو ایثار نه شو نو بیا خپل ویډیو جاری ساتو بای دا څه خبره ده کنه چې تقریبا 6 بجې شوې زمونږ مېلمانه اخر کار لاړو او مونږ پاتې شو بای دا څه خبره ده زمونږ ویډیو چې راکړم هغه پاتې را ګورو چې ستل کو ما به ګراوډ راستا خواته کې نه مته زویل کوم مې ډېډې والم भाईजान मग खपल व्हिडिओज कल को असा د ذکر دی کنه بچي زو مې ډېډې والم بچو تاسو ډېر زیات ستړي شو تاسو ځان ریلیکس شئ ځان پرش کې ورشئ اخر آرام وکړئ بل ټیم بشي اس مسله نشته ها بچو مجھے مې ډېډې راغلي نو بای دا خبر ده کنه زموږ ویډیو چې راکړم لګه پاتې دومره زیات نه پاتې خو نن بیا پاتې او لګه مطلب شوټینګ بننو پاتې شي نه اوس کو کلمه هم کی شپې کو ان شاء الله دا غلیټ په لګو بلبل لاس لړ په لګو ما ټیک ده اوس ګور ان شاء الله تاسو ته به چرته ځای ما هو روغ شپه ده روغه دا ویډیو ان شاء الله نن خامخا اوس مانځه ټیم نه مونږ غنډه خبرې طریقو دا وګوره ټیم تقریبا 6 منټه کا مطلب بجې شوې نه وی کنه وی روغ شپه د لال مطلب ویلو شپه د ویډیو بو کو مونږ ویډیو لګ شاټونه پاتې دي خو لکه هغه وی روغ شپه کیږي با مورته مې صحیح ده او دا 6 منټه کا مطلب بجې شو خو سب ور لمونګه لکه کیمرا لراغستم نه مطلب هغه شاټونه ویډیو واخلو بس هغه شانت لا ناسیو پس مرګ راغلی جو وی سر ناسو 6 منټه کا مطلب بجې شو اوس نه می چرته شکر لو زبار تا او روټه موټه بنن بار وخرو نو مورته مې بس صحیح ده ز چوزو بس اوس هغه ته انتظار کوم چابي راهلی جو وزو چکر لتا سوم بوزو چرته ځایما او زمونږ دا مرګره چې کنه پرون ټریننګ لته نن واپس راغی باسا ټول واپس راغلی لی ټریننګ ګرانو زکه یار دې ټریننګ کو ګران نو خو هغه چې کوم دغه د ډېر مرګري به پیژني دا پوش اپ کې کولې سیټ اپ کولې او مې چې رن کړل هغه چې زموږ ملا پټ شلې دلې هغه مسله دوباره رااله دا غي وجه نه چې دین لکه زه وز ډاکټر ته راکوم نو میډیکلی بزان خېما نو کو پیټوم نو ان شاء الله سبا بیا زما کو پیټ نو بیا به واپس راځم اما اوس بوزما چې له خوراک مراغو وی ټیک په ان شاء الله سبا رواني بیا او په دې پلی شارټ کې راستر کې دي راځي دي چې پړک کوي لکه ګړو نو زمونږ مرګره مشاهد حسین چې کنه هغه مر ورسېدو ویلکم جی
موست ویلکم او ستاره سترګې ولکه حد دې مړه په تا باندې شنې شنې سترګې مې نه هنو هوټل ته ورسېدو او اډر هم ورکو دا هوټل والا چې دي که نه نو غوښه ډېره ښکلې پخوي د ګډو نو بس دلته رالو په دې وجه باندې اوس انتظار کوو ناست شو زمونږ خوراک چې دی زما به خیال تیارېدو ولې ځکه چې سلاد ملاد چکني مکني راورسېدو مونږ به ځان په دې باندې موړ کړو سامان نه رسېدی بای زونګه د ګډ غوښه راورسېده ستاسو د ګډ غوښه نه ګډ غوښه ده ماشاءالله 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 موږ غره چې یوټیوبران نه یو څه پیړې به مې نیولې وې دا زما طرف ته نعیم طرف ته مشاهد ته زما دا بل پټ کړی دی دا خو یې ګورئ مې لیدو دا نه دی دا زماړه چې دی په سپو ډېر زیات خفه کېږي په دې کې ما سپو ته ښه پوره رزق برېښنې زما نن ویډیو ته هم ډډې نه لګي نن مې خوراک ته هم ډډې نه لګي یار نن مې ډېر کم خوراک وکړو 2 بوټي مې وخوړو دا وینئ بوټي اتره دی واده دا چې ټیم نه ضایع کېږي ټول اتره دی واله چې ټیم نه خرابېږي ما څه ټایم بس کړي دي اوس روټۍ وخوړل شوه او چای پسې راوړل شو او چای موسکل شوه زمانه یې مو لګوه اوس په داسې کار کوو که نه چې اوس په ځو خپل کور ته نورې خبرې اترې ګپ شپ کور به لږ راځئ پاسئ لکه رچې خو پوره که ښه نو خپل سټوډیو ته راورسېدو او تقریبا 10 بجې دي بهینو تقریبا 10 بجې دي نو اوس په اوده شو ځکه چې نن زه ډېر زیات ستړی یم تاسو ته ما وختي مې وویل که نه زه نن ډېر زیات سست یم پته نه لګي څه چل دی نو خپل بلاګ چې دی که نه نو په دې ځای باندې ختموم امید دی دا بلاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان بلاګ پورې اجازت راکړئ خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان